السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا هرکلی ستړي مشئ. ملګرو، نن به بیا هم تاسو ته یو اپلیکیشن راوړی چې د هغه په تھرو باندې به تاسو یعنې د یوټیوب نه هغه ګانې پرې ډاونلوډ کولی شئ. نن سبا ډېر ملګري داسې وي چې اډیو ګانې ډاونلوډ کوي، نو تاسو به د هغې په دغه باندې اډیو ګانې ډاونلوډ کولی شئ. اډیو ګانې به پرې هر قسمه ګانې به پرې تاسو د هر ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. نو زه دغه اپلیکیشن طرف ته تاسو ته بخښایم چې دغه اپلیکیشن د کوم ځای نه ډاونلوډ کېږي، څنګه یې ډاونلوډ کولی شئ، آیا ګانې ته بیا تاسو څنګه ډاونلوډ کولی شئ. نو دغه طرف ته وځو، تاسو ته بخښایم. ویډیو به شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ورسره ووهئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته میلاویږي. نو ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور کې په سرچ بار کې تاسو ولیکئ ټیو پلیر اپس. ټیو پلیر اپس چې تاسو ولیکو، نو دا اولې دغه به راشي ټیوب میوزیک ډاونلوډر. نو دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا ذات به زیړ کلر کې دی، سور نشان دی. نو چونکې ما ډاونلوډ کړی، تاسو به یې هم ډاونلوډ کړئ. زه به یې اوپن کړم او دې ته به زه بیا لږ انتظار به ته وکړو. چې انتظار مو ته وکړو، دا به کولاو شي، لږ ساعت ټایم به واخلي. بیا به داسې سرچ میوزیک کې به راشي، که تاسو پکې هر قسمه ګانې ورکوئ. فرض کړه زه پکې د پښتو ګانې ورکوم، دلته به ولیکم پښتو. چې پښتو ما ولیکله، زه به دلته سرچ پسې ووایم. سرچ به کوئ، لږ انتظار به ورته کول پکار دی. همدغه ګانې راغلې، پښتو ټولې ګانې، یعنې د خدای زور ګانې دي چې تاسو ته چې کومه ګانه هم خوښېږي هغه ته ډاونلوډ کولی شئ. او نوې نوې ګانې ورله راځي، یوازې دا نه چې زړې ورله راشي. نو تاسو به په دې کې بیا چک کوئ چې ستاسو کومه ګانه خوښېږي، یا کو تاسو ته د ګانې دغه معلوم یا نه هغه تاسو ورکولی شئ. د ګانې نوم درته معلوم وي، یا کومه ګانه خوښه ده. زه به داسې په یاکه په یو ګانه باندې کلیک واخلم. دا به زه تاسو ته اول پلی کړم چې دا څنګه دغه کېږي. د دې نه ډایرکټ هم چلی، خو زما نیټ کې مسله ده، لږ سلو دی. دا سایډ ته دا سور نشان ښیي، دې به تاسو کلیک واخلئ. نو چې په دغه تاسو کلیک واخیستو، دا به بیا روان شي ډاونلوډ یې. نو په حال کې دا ایډ را روان دی، دا ایډ به ته زه سکیپ کړم. چې دا دې ما سکیپ کړو، دلته دا دی ډاونلوډ روان دی، باره تاسو په سر لیدلی شئ. نو دا په MP3 کې هغه ګانه ډاونلوډ شو. نو دغه یو اپلیکیشن موږ درته راوړی و، امید ده چې خوښ شوی به مې. لکه د اډیو ګانو په باره کې و چې تاسو به اډیو ګانې دغه پرې کړو. ډېره په اسانه ترې هغه اډیو ګانې ډاونلوډ کېږي. زه به تاسو ته اوس هغه ګانه بېرته پلی کوم د دې ځای کې نه، چې څنګه تاسو یعنې کوم څنګه ډاونلوډ شوې ده که نه ده. زه به میوزیک ته ورشم، میوزیک کې به ګانې وګورم چې څه وایي. ښه، دا د صوفیا کې په هغه ګانه راغلی ده. نو دغه ګانه به دغه ډاونلوډ کړم په دغه ټیو پلی باندې، چې هر قسمه ګانې ورته راځي، یوازې پښتو نه، اردو، فارسي، هر قسمه ګانې په دې کې موجود دي. تاسو صرف سرچ بار کې نوم لیکئ د هغو. نو امید ده نننۍ ویډیو همدومره، بیا به هم میلاویږي. هغې پورې موږ ته راکړئ اجازت، خو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیوګانو سره لایک او شیر یې ورسره کړئ. نو بیا به هم په بله ویډیو کې میلاویږو. هغې پورې موږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.